وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال روایت کرشوه دا ابو هريره نا الله لتراضي شي قال دے فرمائی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد دید نبی صلی الله علیه وسلم یقول فرمائلی ان امتی یقینا امت زما یأتون راجبا یوم القیامت پورز د قیامت غرم محجلین پحال کون دی امت کی دا غرن و محجلین دا دوار حالین دی دا یأتون دا زمیرنا دسی برازی غرن سپین محجلین برگ بروگ من اثر الوضوء دا نخو دا اودسنا دا نشانات دا اودسنا فمن استطاع منکم دا چاچی طاقت وی پتاسو کی ایو طویل غرتهو چی اگده کی خپل سپینواله فلیفعل نو دا کار دیو کی فلیفعل دا سو کی دا کار دیو کی مولانا حدیث خو نشته پدې کې چې د دې امت دا خصوصیت دی چې دا وداسه د وجنه بد دوی په قیامت کې اندامونه رڼا کوي دا وداس فضیلت دا له چې د دوی اندامونه بس کوي رڼا کوي نور امتونو کې هم او د سوخاغه ولدا فضیلت نو ورکړ شي او دا یو بل حدیث کې دا راغلی دی چې د الله رسول یو ځلی وایي څغه راواغسته وړو کې چې د تخوخو خړې یعنی طبيعت کیو تاسو ته وکړه چې یا رسول الله تب خپل امت قیامت کې پیژنې کنه پیژنې وای ارایت خبر راکا کچرتا په تور او خانو کې سپینو داخل شي تور او خانو کې سپینو داخل شي نو تاسو به د سپینو پیژنې کنه پیژنې وای اول نه یا رسول الله وای د څه بزخ خپل امت د قیامت پر ورځ پیژنم زکه چې زما د امت اندامونه بعد او داسه د نشاناتو د وجنه رڼا کوي نو ماته به له معلومی چې د زما امت دی والحمدلله علی ذلک الله دې کې موږ داخل کی دا ډیره غټه خبره ده نور غرم محجلین غر اصل کی دا د اسپ تندی کی چې کوم سپین نشانو هغه ته ویل کی کوئی غرن بتشدید الغين والراء جمع اغر او دا هغه چاته وی چې داغه لپاره غره یو غره په اصل کې لمعه بيضاء تكون في جبهه الفرس یو سپین د چمک زی په تندی داس کی تاسو ولیدل یو داس په تندی کې سپین زی او محجلين اسم مفعول له د باب د تفعيلنا وهو بياض يكون في قوائم الفرس دا غسپینواله له چې په خپو د اس کی وی في قوائم الفرس پخپور چاکی نو حاصل معنی دادا يتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بنور الوضوء فرقیگی با رنا بکی مخون دوی لاسون دوی او خفی دوی پر رنا دا وداس سره پر رنا دا چا سره دا وداس سره په دې حدیث کې فائدې یو خدا له چې د قیامت پر ورځ به خلق الله ته ودرېږي یوم یقوم الناس لرب العالمین دویم په دغه ورځ به د انصاف اظهار کیږي ونضع الموازین القسط ليوم القیامه او درم دا دی چې په دغه ورځ به گواهان ودرېږي انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ويوم يقوم
په دغه ورځ به ګواهان هم راځي 3 قسمه ګواهان دي تاسو ته پته ده ملائک دي ځمکه ده او د انسان اندامونه دي حدیث کی فائدې یو خود دی امت دا خصوصی فضیلت دویمه فائدہ غداره چې دا رڼا به صرف هغه اعضاء پورې خاص وي چې په اوداسه کې وینځل کېږي لاسونه دي مخ دي خپې دي ابن قیم رحمه الله وی چې فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل دا قول د ابو هريره دی ځکه ابو هريره کله کله او داس کو نو څنګهونه به مینځل کله کله به لاسونه سپوري مینځل دي اجتهاد دې تر رسیدل چې او داسره نه زیاتول پکار دي نو حالانکه دا مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده ویږي ځکه چې په اوداسه کې د اعضاء مغسوله او حد خودل شوی دی د الله تر طرف نه فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين نو کته چرته به نور پسې وګده نو د الله غ بیان به سکیږي لغوه کیږي خو شوي تاسو او د کتاب الطهارت سره مناسبت هم دغه دینو او د سره پاکی راځي نو باب الوضو وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرمای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم وخو يعجبه تعجب کیا شودل را التيمم فی طرف التيمم بده يعجبه فاعل شيخا فی طرف بخوشاله کو پڅ کی فی تنعله په پڼوا چولو کی وترجله او په شرګ منځولو کی او طهوره او په پاکوالی کی وفي شأنه كله او په ټول حالاتو کی د پاکی چې کوم امور په دې ټولو کې به خیر طرف څه کو خو خوه متفق علیه د بخاری او د مسلم روایت ده په حدیث کې مهمه مسله غداله چې نبی علیہ السلام با په امور دینیو او دنیو یو دواړو کې په هیڅ طرف باندې شروع کول خوښ ګڼل سیوا د هغه کارونه چې کوم کې ازوي ګندګي وي لکه استنجا کول پوزه صفا کول وایي دا امور د ګندګۍ دي کې به په چپ لاس باندې شروع کوله نبی صلی الله علیه وسلم فتناعل ترجل او طهور کې په دې درې خبرو کې خو نشر راغلی دی او باقی عموم د الفاظو نه معلومیږي چې په ټولو شیانو کې چې کوم سيزونو کې استثناء نه راغلي پاغه کې به خیر طرف خوخو شي طرف ته په چپ طرف فوقیت حاصل لې ګمن وهل جائز دي البته حدیث کې راغلي بل حدیث کې چې الا غبا مگر ورستر منځه ځکه چې د عرب په شان وګړي اختصاصي ورځي ګومنځي نو روغه غنټه در ناغه اخلي نو یو ورځي غوړوا ګومنځو او بل ورځي مغ غوړوا ګومنځو په دې کې پاګه ځوانانو رد چې په خار کې وسیږي او بس سقاوي تنه کش کش چې لګ مخ خلاف شي بل کش کش تاسو کوي کنه خره چې موږ ته نه خبرې زما خپل عادت دا دی الحمدلله وسفر بقائم مچنای باندې مسر نه جوړ کړي د خپل وس مطابق وجدار چې په دغه لاسونو ګيري خري فاسق لاسونه په کاردار چې سیده ساده دی ورور لګ دي خراب کړ شي خو چې وایي نو دا مسائل شو په دې حدیث کې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صفائی کارونه په خپل کړی دي لکه سرګو منځول کله به ورل بیان کول او کله به خپل کول وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي اذا توضأتم کله چې تاسو اودس کوئ فابدؤوا بميامنكم شروع کوئ په خپل خي طرفونو باندې شروع کوئ په چا باندې په خي طرفونو باندې دا فابدؤوا بميامنكم دا امر للوجوب نه دی دا امر للوجوب نه دی اگر که ترتیب شته په اوداسه کې ودا بداءت بالتيامن د رسول الله فعل له دین ترازی او دلته په امر هم کړی دی خدا امر للوجوب نه دی علماء دا ویلي دي ذکر وی الله تعالی فرمای وایدیکم الی المرافق وایدیکم الى المرافق د دې حدیث نه دا معلومه شو چې تیامن فی الوضوء سنت قولیه او فعلیه دواړو سره ثابت ده په هیڅ طرف باندې شروع کول په قول سره هم ثابت ده او په فعل سره هم ثابت ده وهي وعن المغيرة بن شعبة او روایت کړه ده مغیره ابن شعبة رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نبی علیہ السلام او دسوک فمسح بناسیتی مسح وکړه په تندی باندې یعنی ناسیه باندې وعلى العمامه او په پټکی باندې والخفين او په موضوع باندې اخرجه مسلم دا حدیث شرع وړه امام مسلم را وړه ناسیه چې د قصاص الشعر من مقدم الرأس د راشنه کېدو د ویښتانو نه د مخکې طرف دی جنه شروع کېږي دې ته ناسیه ویلی شي عمامه جمع عمائم راځي خفین جمع دا تشنیه د خف ده قصه د حدیث یا شان ورود د حدیث داو چې دا واقعه د غزوه د تبوک ده چې مغیره ابن شعبه په دې کار مقرر و د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وداسه په امور باندې مقرر و نو دغه ته دا وداسه وبا چولې مغیره ابن شعبه ته ساجولې دا وداسه وبا نو حدیث کې راغلی چې زور خطه شوم چې ما وختل چې زور نه د موزي وبا سمانه وقال دعهما اني ادخلتهما طاهرتين فريد دا موزي دا ما پاکي غوستي دي نو دا واقعا کې دا راغلی مغیره ابن شعبه چې ابو عبد الله یا ابو عیسی ده مغیره ابن شعبه ابن مسعود الثقفي صحابي مشهور ده په څلورم کال د هجرت په کال د غزوه د احزاب باندې ایمان راوړی دی او به هجرت وکړ او صلح د حدیبیه ته حاضر شوی دی او د باره کې راځي مشکات دویم جلد کې چې د اویا ودونه کړیو بل روایت کې راځي وسه ودونه کړیو ټول خدي طلاق ولي وخت ورسره نه تیرېده نو په اخره کې وته رسول الله فرمایل چې انظر الیها کوم زنانه ته چې خطبه لګي اول وته نظر وکا یعنی د خاطب د لپاره جایز دي چې مخطوبې ته وګوري یو نظر نو به چې کوم خدي ته موکه هغه مې خوښه شو نو هغه مې به جدا نه کړل نو مغیره ابن شعبه نورم د خصوصیتونه شته ده ها نو اوله مسله په دې حدیث کې
چې په امامه باندې مسح جائز ده کلن وی که بعضن وی کلن وی که بعضن وی بعضن دا ربی حدیث کی ذکر څه فرمایي فمسح بناصیته وعلل عمامته دا څه ده کنه دا او کلن په بل روایت د مسلم کې راځي وعلل خمار نبی علیہ السلام مسح وکړه په چا باندې په پټکی باندې خمار پټکی ته وی امام نووي فرمایي په شرح د مسلم کې نو کلن احناف هغه نه مني بلکې دام نه مني دا حدیث راوړي خو نیم دلیل نشي او نیم نه نشي وای ځکه چې کتاب الله په باب د مسح کې مجمل دی په باب د مسح کې مجمل دی او حدیث د مغیره ابن شعبہ بیان دی نو بیان په نسوی سره کړی دی نو مونږ یو دا حدیث نیم جرد نه دلیل نشي او نیم پرې دی چې وعلى العمامه پرې دی ځکه احناف په امامه باندې د مسجد واوالي قائل نه دي نه کلن او نه بعضن نه کلن او نه بعضن وایي ما په خبره هغه چې بس على قدر ناشیته دا ناشیه فرض ده او نور جميع سر چې دا مستحب ده یا سنت ده او صحیح ده چې مسح په پټکی جائز ده کلن هم او بعضن بلتا چې عام پټکی یو کلن طاره وخت چې کله امامه محنکه وي کله امامه محنکه مشنا شي دلته تاسو یو به دلته راغلي دي مجاهدین او دي عرب اکثر د شکار کوي نو د کې لک کلاوا ویلې وی د شي لک شانتي شاته نور نه دي دلته نور نه دي نو دی وخت به کلن مسله جایز ده بلا مسله په حدیث کې هغه دا چې مسح په موضوع ثابت شوه چې اطلاق د خوف په کېده نو بس او دغه امامه کې عموم دی مولانا که په اوداسه کې دی پټکې والے او که په غیر د اوداس دی پټکې والے مسح په جایز دی نه د امامي د لپاره شرط طهارت نه دی واشوی لکه موضوع لپاره خو شرط دا چې خپې باندې یو ځل وینځلې خو د پټکی باندې مسح کول لپاره دا شرط نشته والخفین او په موضوع باندې مسح د موضوع باندې د مسح لپاره شرط روست راځي په مسح الخفین کې چې دوه شرط دي یو ورته مده شرط موقته به دا مسح الخفین به موقته مقیم د لپاره یو شپه یو ورځ مسافر د لپاره درې شپې او درې ورځې او دویم شرط دا دی چې په اودس تمام کامل اودس باندې به اغوستي ډیر کړه ته ګوري باز خلک د شي کوي موزي او موده پوره شي اودس تکینو چې اودس کوي دا یو وخت په وینځي به ته موزه واچي به دا بلخ په وینځي به موزه واچي نو په دې باندې آینده کې مسه نه کیږي ولې شرط دا دی چې طهارت کامل به وي طهارت کامل چې کله دا یو وخت په وینځي او بیرته موزه شي په دغه وخت کې دا طهارت کامل دی نه دی ځکه دا بلخ په خفات نه دوه وخت به وینځي چې صفا نکړه بیا به موزه واچي نو بیا په مسه کولای شي وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما روایت ده في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم په بیان د طریقې د حج د نبی علیہ السلام کې قال نبی علیہ السلام فرمایلی ابدأوا بما بدأ الله به شروع کوي په څه باندې چې الله پاغه شروع کړی دا شروع کوي په څه باندې چې الله پاغه باندې څه کړی دا شروع کړی دا او یا دشي دا قرات دشي نه چې ابدا بما بدا الله به ز شروع کوم باغ سبانه شي الله په شروع کړی مولانا یعنی په دې حدیث کې مقصد دا دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د قران نه ترتیب فهم کوي قران کې دشي دی ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر الى اخر الايه ان الصفا کی مروه مخکې د صفا نو رسول الله عملا هم څوک مخکې کړل
صفا انت ولړ بیا دلته مروه ته نو ابدأوا شروع کوي بما په هغه څه باندې بدا الله به چې الله به شروع کړی دا نو دلیل چې قران کې هم ترتیب مراد ده په باب دا وداسه کې احناف حضرات چې په اودس کې ترتیب سنت ده فرض نه ده ځکه چې فغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم دا وو راغله وو راځي د پاره د مطلق جمع او راځي د پاره د مطلق جمع نو مطلق جمع ک بالترتیب او ک بلا ترتیب او موږ یو چې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام د قران نه ترتیب فهم کړی دی ابدأوا بما بدأ الله به شروع کې پاره چې الله په شروع کړی دا نو په باب دا وداسه کې هم ترتیب سره فرض دی په باب دا وداسه کې ترتیب فرض دی مسائل اوله هکذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر او په نزد مسلم په لفظ د چا سره دی خبر به څنګه وي ابدأوا ز شروع کوم په څه باندې چې الله به شروع کړی مولانا دا خبر وشولا کوم خبرې چې الله مخکې کړی نو باغې به عمل مخکې کول شي اعتبار عموم د الفاظ لروي نو خصوص د سبب لروي دا عامه قاعده ده وعن هو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة بن جابر بن عبد الله نقل لي هو نبي عليه السلام اذا توضأ كلچ بودس کو ادار الماء روابع وليوب على مرفقه په څنګهلو باندې یعنی دا څنګهلي مرفقین به پکې شکل داخل کړل دا پکې شکل داخل کړل دا د دې لپاره راوړي دا حدیثو چې دا مرفقین په یدینو کې داخل دي کعبین پر رجلینو کې سری د امام ظفر مذهب باندې رد امام ظفر سے وایي چې دلته غایه په مغیا کې داخله نه ده غایه په مغیا کې داخله نو د اله څلور معنی تاسو رجوع کې شرح وقایه ته که خو خمی چې د اله په معنا پوه شي نو هلته یو لی بحث دی غایه به د جنس د مغیا نه وي او یا بنوي صدر د کلام به یا شامل وي او یا بنوي کچر تنو شامل خو غایه په مغیا کې نه داخل لکه اتم الصيام الى الليل روزه د ورځې کې شپې او ورځ په شپه کې داخله نه داخله نو لہذا غایه په مغیا کې داخله او فغسلوا وايديكم الى المرافق نو ايديكم دلته غایه په مغیا کې وای داخله دي نشي غایه په مغیا کې داخله ځکه چې دلته د آیت لفظ ما بعد ته هم شامل دی اباد ته هم سره نو الته غایه په مغیا کې داخله نه و دلته بس کو داخله وي ځکه صدر د کلام ما بعد ته شامل دی څلور قول دی په کې راجح په کې دغه چې ما ته کوم بیان کومه اخرج الدارقطني به کوشش به مولانا ها دار القطني داروز ما دې ری سره کار دی تاسو نحو معلومه موس دارا ولی دارو ولی داری ولی دارا ری رو شابه تعین وکړه او دا د نحوی سوال دی دارا ولی یو چاره بارا ها اخرجه استله ده هو دی حدیث لرا دارا قطنی خو به فاعل شو ذکر کړه د حدیث را مراد تخریج نه خو ذکر وی شابه کنا عبد الجبار کنا اخرج دا هو خپل دی دفاع اخرج مخدی مقدم به توفیق دې کوي ابه صحیح وی لکه سلام دیو چې ما خپل قدم ټول واجب دي فایل باندې کوم ځای لاړو زه هغه سوال نکوم او بوگو کی کدام کی ما پرسان کریم اور نہ بوگو کی ما پرسان نہ کریم دارو سے اس کی دارہ سے اس کی داری سے بس عبدالجبار بیرون کرا مولانا وہاں کنا ورتاسو کی دا کارم دی لا ادریهم نصف العلم
50 نمبر خو مغستی کده سی چې نه پويګو اے مولانا دا مرکبی منع صرف دی د مرکب منع صرف اول جز مبني فتح سره وسم ویل نحو امر کی بعلبکو دا دلته سره فاعل له مجموعه او داره چې دی دا جز اول دی د مرکب منع صرف نو دا مبني په فتح سره داره صحیح دی څه او فاعل له ته څنګه فاعل منصوبي نو موږ دا مرکب منع صرف د اعراب په اخر جز داخليږي په اول جز فامیلی مولانا باسناد ضعيف دا په اسناد ضعيف سره ذکر په دې حدیث کې قاسم ابن محمد ابن عقيل له وهو متروك الحديث قاسم ابن محمد ابن عقيل او دا متروك الحديث ته خدا خبره مزدک په باب د جرح او تعدیل کې چې هر ضعف د اسناد مستلزم ضعف د متن لرنوي اور صحت د متن مستلزم صحت د سند لرنوي دا قانون دی هر ضعف د سند مستلزم ضعف د متن لره ولی دا متن چې رسول الله وو په هغه وخت دا حدیث ضعیف وو وروسته راویانو راویان د ضعف د وجه نه موږ دې ته څه کوو د الله رسول په وخت دا ضعیف وو نو کنه هر ضعف د سند مستلزم ضعف د متن لره نوي اور صحت د متن مستلزم صحت د سند لره نوي کېدې شي متن صحیح او سند ضعیف وي صحت د سند لره نوي لیکن وای کش کې عثیمین سے فرمای کاش کې چې دار قطنی سے د دې ضعیف روایت په ځای باندې د صحیح مسلم بل روایت راوړی وي چې په هغه کې دادی چې نبی صلی الله علیه وسلم دعا لاسونه وینځل تر مټه پورې الى الصاعد نو مرفق پکې داخل شو کنه شو نو بل صحیح سند سره داشته د ضعیف سند ولې راوړی دی صحیح مسلم 200 سالوي صحیح مسلم 200 سالوي خود راوړی دی اوس ما په خیال دی نمبر کې خطا ده ځکه چې دا 200 سالوي ما راوړو او دا پکې نشته ده تردو علی امتی الحوز وانا ازود الناس عنه كما يزود الرجل ابل الرجل عن ابله وای زبا د خپل امت د پاره د سیم لکه یو سره د خپل خان نور خان شړی نو زبا د خپل حوض نه نور خلک شړم او دا صرف امتیان براغواړم پوښوي دا د 200 سالوي نه ده دا 200 سالوي ده 200 سالوي فکراله ای پیدا می کرورا شیخ عثیمین سے ویلی دی چرمان له چې دی دار قطنی صاحب د حدیث په ځای باندې ابن حجر چې د مسلم روایت راوړل دا خو ضعیف دی دي کې خو غراوی می توخو د قاسم ابن محمد ابن عقیل او د مسلم حدیث کې د شی دی فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد تر دې چې نبی عليه السلام شروع وکړه په چا کې په مټ کې ثم يده اليسرى ثم اشرع في العضد نو معلومه ده چې څه وکړل چې دا مرفقین داخل لیکنه دي په صحیح سند سره دا مسله ثابت شوه زه تخپل نقطه کوم ځکه مطالعه مې وکړل او تاسو وته کوي کني کوي ولا
لكنه في صحيح مسلم بإسناد صحيح رقم الحديث سوم لك 246 حتى أشرع في العضد زنو چې تاسو یو بل ته وکتل بس په کوم ځکه چې تفریح اوس خرابېږي نو وبالله تعالى التوفيق. شوف 15 نمبر حديث مو مولانا خان